السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړ یې. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو که چیرته تاسو مخکې د فرانسې هیواد بشردوستانه ویزې ته نوملیکنه کړې وي، فارم مو ورته ډک کړی وي او تاسو ګرانو کتونکو خپل د ملاقات وخت نه وي اخیستی، اپاینټمنټ مو نه وي اخیستی، انټرویو ستاسو معلومه نه وي، په دغې ویډیو کې ګرانو کتونکو مکمله طریقه زه تاسو سره شریکوم چې تاسو به خپل اسنادونه کنسلګرۍ ته څنګه ورستوئ، په کومه طریقه باندې به یې ورستوئ، کوم ایمیل ته به یې لیږئ. نو دغه ټول معلومات ګرانو کتونکو په همدې ویډیو کې انشاءالله موږ تاسو سره شریکوو. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې دا د بیل یا د ګړنجۍ بټن کېکاږئ تر څو تاسو له ټولو نوو ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شئ. همدغسې ګرانو کتونکو د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی. ویډیو ځان سره لایک کړئ او که د ویډیو نه هم څه ناڅه معلومات ترلاسه کړو، ویډیو مو خوښه شوه، ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ګرانو کتونکو مخکې له دې نه چې تاسو لاړ شئ خپل اسنادونه ولیږئ، نو تاسو به ګرانو کتونکو دغه معلومات ځان لپاره برابر کړئ. ګرانو کتونکو د فرانسې هیواد دغه بشردوستانه ویزه هم د شینګین زون کې راځي، یعنی دا هم یو ډول شینګین ویزه ده. نو ګرانو کتونکو د شینګین ټولو ویزو لپاره د انټرویو یا د اپاینټمنټ اخیستلو لپاره اول به تاسو دغه معلومات ځان لپاره برابروئ. لکه ګرانو کتونکو د ایمیل کوم سبجیکټ چې دی هلته به تاسو لیکئ شینګین ویزا انټرویو اور اپاینټمنټ. بیا به ګرانو کتونکو تاسو په خپل ایمیل کې لاندې راشئ ډسکریپشن برخې ته. ډسکریپشن یا ډیټیلز برخه کې به ګرانو کتونکو تاسو خپل فول نیم ولیکئ، مکمل نوم به هلته کې ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو نه ریفرنس نمبر غواړي. د ریفرنس نمبر د راخیستلو طریقه به هم زه تاسو سره شریکه کړم چې دغه نمبر به تاسو د کوم ځای نه راخلی. له دې نه وروسته به ګرانو کتونکو تاسو خپل د پاسپورټ نمبر ولیکئ. بیا به ګرانو کتونکو تاسو خپل د پاسپورټ ایکسپایري ډیټ یا د ختمېدو نیټه ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به جینډر ولیکئ یا جنسیت به ولیکئ. بیا به راشئ ګرانو کتونکو ډیټ اف برډ به ولیکئ او له دې نه وروسته ګرانو کتونکو کیټګري اف ویزا به ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو موبایل نمبر به ولیکئ او بیا به ګرانو کتونکو تاسو خپل ایمیل ولیکئ. کله چې ګرانو کتونکو دغه معلوماتونه برابر کړه، تاسو به لاړ شئ په خپل کمپیوټر کې به یو براوسر راخلاص کړئ. که چیرې تاسو سره کروم براوسر وي، که فایرفاکس وي، هر یو براوسر چې وي براوسر به راخلاص کړئ. بیا به راشئ دلته کې به داسې نوی ټب واخلئ او دلته کې به ګرانو کتونکو تاسو لاړ شئ خپل جیمیل اکاونټ به راخلاص کړئ. لکه زه دلته راځم ګوګل ته، ګوګل مې راخلاص کړئ. کله چې تاسو دا ګوګل راخلاص کړئ دغلته وګورئ ګرانو کتونکو د پاس برخه کې د سنډه یا د کونج کې دلته وګورئ جیمیل لیکلی دی. نو تاسو به په جیمیل باندې داسې کلیک واخلئ ګرانو کتونکو. نو له دې سره به ګرانو کتونکو ستاسو د جیمیل آی ډي راخلاصه شي. کله چې ګرانو کتونکو ستاسو جیمیل راخلاص شو، تاسو به راشئ دغلته کې د کمپوز برخې ته. دغه کمپوز بټن باندې به داسې کلیک واخلئ، نو تاسو سره به نوی ایمیل کمپوز شي یا به راخلاص شي. نو اوس وګورئ ګرانو کتونکو زموږ سره نیو میسیج برخه راغله چې اول ګرانو کتونکو د ټو یا ریسیپینټ برخه ده، بیا د سبجیکټ برخه ده او بیا د ډیټیلز یا د ډسکریپشن برخه ده. وګورئ ګرانو کتونکو په ټو برخه کې به تاسو خپل ایمیل ور واچوئ. کوم ایمیل؟ په تهران یا په انډیا کې د فرانسې هیواد د کنسلګرۍ ایمیل به تاسو ور واچوئ. ګرانو کتونکو دغه ایمیل ما تاسو ته د ویډیو په ډسکریپشن برخه کې اچولی، تاسو کولی شئ هغې نه پې کلیک واخلئ یا د هغې نه کولی شئ چې ځان لپاره یې راکاپي کړئ. اوس وګورئ ګرانو کتونکو زه دلته راځم او دغه ایمیل دلته کې ما سره شته دی. نو دلته وګورئ ګرانو کتونکو دغه زما سره په ایران کې د فرانسې هیواد د کنسلګرۍ ایمیل دی. دا ایمیل به زه داسې راکاپي کړم، تاسو به هم کاپي کړئ. بیا به راشئ ګرانو کتونکو دغسې خپل جیمیل ته او دلته ټو برخه کې به دا ایمیل داسې پیسټ کړئ. ایمیل وګورئ ګرانو کتونکو دلته کې راغی، ایمیل برخه کې هیڅ ستونزه نشته. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو سبجیکټ تاسو نه غواړي. د سبجیکټ په برخه کې به ګرانو کتونکو تاسو راشئ او دغه سبجیکټ دلته کې وګورئ تیار ما لیکلی، تاسو هم ځان سره ولیکئ شینګین ویزا انټرویو اور اپاینټمنټ. دا به داسې راکاپي کړئ ګرانو کتونکو. دا معلوماتونه به تاسو هم مخکې له مخکې نه ځان سره ولیکئ او دلته کې به داسې پیسټ کړئ. کله چې ګرانو کتونکو سبجیکټ برخه مکمله شوه، بیا به راشئ تاسو ډیټیلز ته. په ډیټیلز برخه کې به ګرانو کتونکو تاسو دغه ټول معلومات داسې راکاپي کړئ او بیا به راشئ دلته کې به داسې پیسټ کړئ.
اوس به راشئ ګرانو کتونکو او دې برخه کې به خپل مشخصات یا خصوصیات ورته ولیکئ. لکه فول نوم کې زه ورته لیکمه چې جاوید رحماني، دلته مې نوم ولیکلو ګرانو کتونکو. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو فرینس ویزا ریفرنس نمبر، دغه نمبر به تاسو د کوم ځای نه راخلی. د دې لپاره به ګرانو کتونکو مخکې له مخکې نه تاسو زموږ مخکینی ویډیو کتلی وي چې هغې کې فورمه څنګه ډکیږي. د فورمې ډکولو او مکمله طریقه ما تاسو ته په هغه ویډیو کې ښودلې. نو که چیرې تاسو ګرانو کتونکو هغه ویډیو نه وي کتلي او فورمه مو نه وي ډکه کړې، تاسو به لاړ شئ هغه ویډیو ته او هغه ویډیو به ګرانو کتونکو تاسو وګورئ. په هغې ویډیو کې ګرانو کتونکو مکمله طریقه ما تاسو سره شریکه کړې چې تاسو څنګه کولی شئ چې فورمه ډکه کړئ او نوملیکنه وکړئ. نو ګرانو کتونکو د نوملیکنې فورمه به تاسو هم ځان لپاره را ډاونلوډ کړې وي، لکه څنګه چې ما ځان لپاره ډاونلوډ کړې ده. که چیرې تاسو هغه ویډیو نه وي کتلي، برخه کې ما تاسو ته لینک درکړی دی، کولی شئ هغې ځای نه ګرانو کتونکو هغه ویډیو هم وګورئ. وګورئ ګرانو کتونکو دغه زموږ سره فارم یا فورمه ده. تاسو به هم ګرانو کتونکو دغه فارم چې کله را ډاونلوډ کړئ په دې برخه کې به عکس ولګوئ او لاندې برخې ته به راشئ ګرانو کتونکو، هلته کې به تاسو خپله امضا هم ورته وکړئ. ګرانو کتونکو دغه عکس او امضا هر څه ما ډیجیټل لګولی دي، خو تاسو به داسې نه کوئ. دا فارم به پرنټ کړئ، خپل عکس به پرې ولګوئ او ګرانو کتونکو په لاندې برخه کې به خپله امضا وکړئ او له دې نه وروسته به بیا ګرانو کتونکو تاسو سکین کوئ او هغه سکین بیا تاسو ته په کار راځي. اوس وګورئ ګرانو کتونکو کله چې تاسو دغه فارم داسې راخلاص کړئ پی ډي اف فارمټ کې، نو په دې اوله صفحه کې لاندې برخه کې موږ ته ریفرنس نمبر راکړی. دغه وګورئ ګرانو کتونکو FRA دا زموږ سره ریفرنس نمبر دی. ګرانو کتونکو تاسو چې هر ډول پی ډي اف ریډر استعمالوئ، زما سره دغه یو دی، زه به راشم ګرانو کتونکو او دغه نمبر به له دې برخې نه داسې را کاپي کړم. وګورئ ګرانو کتونکو دا نمبر مې داسې را کاپي کې او چې کله مې را کاپي کې ګرانو کتونکو زه بیرته کې راځم دلته کې د ایمیل برخې ته او دې برخه کې داسې پیسټ کوم. خو ګرانو کتونکو دغه سټریک یا ستوري چې ورسره دلته کې راځي دا به تاسو ترېنه داسې ختم کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به راشئ خپل د پاسپورټ نمبر به هم دلته کې ټایپ کړئ. وګورئ ګرانو کتونکو د افغانستان پاسپورټ په PO باندې شروع کیږي او دغسې یو مسلسل نمبر لري. کله چې ګرانو کتونکو پاسپورټ نمبر ولیکو بیا به راشئ جنډر برخې ته. جنډر کې به تاسو خپل جنسیت ورته ولیکئ، که میل ته ډکوئ که فیمیل ته ډکوئ، نارینه یا ښځینه به دلته ورته مشخص کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ډیټ اف برث ته به راشئ. د مثال په ډول باندې زه راځم او دې برخه کې ګرانو کتونکو ډیټ اف برث ورته لیکمه. کله چې ګرانو کتونکو ډیټ اف برث یا خپل د پیدایښت کال ولیکو بیا به راشئ کیټګري اف ویزا. تاسو چې هر ډول ویزې ته نوملیکنه کړې وي ګرانو کتونکو هغه ویزه به دلته کې نوم یې ولیکئ. د مثال په ډول باندې ګرانو کتونکو زه ورته لیکمه هیومانیټریان ویزا. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به په دې برخه کې خپل د موبایل نمبر ولیکئ. زه راځم ګرانو کتونکو او په دې برخه کې خپل د موبایل نمبر ورته لیکمه. کانټري کوډ به هم تاسو ولیکئ، لکه د افغانستان مثبت 93 دی. تاسو چې په هر ځای کې ژوند کوئ د هماغه کانټري کوډ به هم ولیکئ او خپل نمبر به داسې منظم ولیکئ. له دې نه وروسته به ګرانو کتونکو تاسو ایمیل ادرس ولیکئ. دلته به ګرانو کتونکو تاسو هغه ایمیل ادرس ولیکئ کوم چې تاسو په فورمه کې یا په فارم کې اچولی دی. نو دلته زه راځم ګرانو کتونکو او دغه ایمیل ادرس ورته داسې لیکمه. اوس وګورئ ګرانو کتونکو ډېر په اسانۍ سره موږ وشو کړلی چې د شینګن ویزې لپاره د انټرویو وخت یا معلومات ترلاسه کړو. کله چې ګرانو کتونکو دغه ډیټیلز هر څه برابر کړه نو ګرانو کتونکو دغه کنسولګرۍ تاسو نه فلحال کوم اسناد چې شی نه غواړي چې تاسو دلته کې اسنادونه ورته اټچ کړئ یا را اپلوډ کړئ. تاسو به راشئ ډایرکټ په سینډ باندې به کلیک واخلئ. کله چې په سینډ باندې کلیک واخستو ګرانو کتونکو او دغه ایمیل سینډ شو نو بیا تاسو ته دوباره ایمیل راځي. هر کله چې تاسو ته بیرته کې ایمیل راغی او په هغې کې تاسو ته تاریخ او هر څه مشخص کړي نو په هماغه تاریخ به تاسو لاړ شئ په تهران کې د فرانسې هیواد کنسولګرۍ ته او هلته کې به تاسو د ځان لپاره ځینې اړین اسنادونه هم ویسئ. ګرانو کتونکو هغه اړین اسناد چې کله تاسو ته انټرویو راځي او تاسو یې له ځان سره کنسولګرۍ ته وړئ ګرانو کتونکو هغه دغه اسنادونه دي.
په دغه اسنادونو کې ګرانو کتونکو باید تاسو سره پاسپورت موجود وي، تاسو سره به ګرانو کتونکو یو منظم تصویر موجود وي، اپلیکیشن به در سره موجود وي، یا هغه فارم چې موږ ډک کړی دی، جاب ډاکومنټس که چیرې تاسو چیرته وظیفه کړې وي د هغې آی ډي او نور اسنادونه به هم ځان سره واخلئ. کرایمینل ریکارډ ګرانو کتونکو چې دغه د وزارت داخلې یا منسټري اف انټریر نه جوړیږي نو تاسو به کرایمینل ریکارډ هم بیا جوړ کړئ. او ګرانو کتونکو ټیکټ ریزرو، آیر ټیکټ ریزرو یا د جاز د ټیکټ ریزرو هم تاسو سره موجود وي. او ګرانو کتونکو هوټل ریزرو، د هوټل د ټیکټ ریزرو هم تاسو سره موجود وي. دغه دواړه اسنادونه ګرانو کتونکو تاسو صرف ریزرو کوئ چې د ریزرو ډیر کم مصرف راځي، خو کله چې تاسو ویزه راغله بیا دا تاسو کولی شئ چې بوک یې کړئ. ګرانو کتونکو د ټیکټ ریزرو او د هوټل ریزرو په باره کې ما هم ویډیو جوړه کړې ده، تاسو زموږ یوټیوب چینل ته راشئ، هلته کې دغه ویډیوګانې هم شته دی، تاسو کتلی شئ، طریقه ترې زده کولی شئ چې څنګه کولی شئ چې ځان لپاره ټیکټ ریزرو کړئ یا هوټل ریزرو کړئ. نو ګرانو کتونکو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل اسنادونه په تهران کې یا په انډیا کې د فرانسې هیواد کنسلګرۍ ته ایمیل کې یا ورواستوئ. ګرانو کتونکو امید لرم چې له دغې ویډیو نه به م څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي وي. ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.